سلامونه ملګرو جوړ تکړه د کرکټ بورډ په جیم کې یو او تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان کرکټ بورډ وځلیده او کېدای شي یو دلیل هم دغه شیان وي د دې له برکته خو پر ځای نه دی ولاړ د افغانستان کرکټ بورډ او افغانستان ملي ټیم نوي کسان هم روزي او سبا ورځ به دوی د همغه ملي ټیم ځای نیسي نو زما سره دا دي دغه نوي ځوانان چې تقریبا تیار دي چې نړیوال سټیج ته ورنږدې شي وروخیږي اصغر اتل را سره دی او سمی سارمست را سره دی او بشیر احمد را سره دی نو راته ووایې اتل صاحب ته ورته ووایې چې کومه برخه په دا ځای کې ډېره مهمه ده تاسو د هغې پر هغه ماشین چې ته فکر کې چې تر نورو نه ډېر مهم دی ستاسو په د انګریزانو خبره په فټنس کې هغه کوم شیان دي سلامونه نیکې هیلې په خیر راغلی خدای دې هرکله راوله او دلته چې ډېر کار کوي په موږ باندې فټنس باندې کېږي چې تقریبا سهار 6 بجې ځو 10 بجې بیا راځو 9 بجې نشتې ته نشتې نه وروسته چې بیا راځو بیا لږ ارام کوو بیا دلته راځو جیم کې ایکسرسایز کوو ډېر ښه نو ډېر وخت مو په همدې تېرېږي که نه په ورزش باندې تېرېږي او دا خپله عملا چې توپ وهئ یعنې کرکټ کوئ دا څومره ساعتونه دي په ورځ کې دا خو که د دلته چې موږ راغلي یو د ایچ پي سي په نوم مثال های لیول سنټر دې لپاره راغلي یو دلته چې اوس ډېر کار په موږ باندې کېږي فټنس باندې کېږي او اورال تمرین چې کوو لکه مثال خوست کې اکاډمیانو ته چې زه اول سهار چې راځو ورماف کوو هغې نه وروسته یو 300 باله په ورځ کې هغې نه وروسته خپل فټنس باندې هلته جاري کار کوو دلته چې اوس ډېر تمرکز دی په فټنس باندې دی ډېر ښه نو غواړم چې وروسته ماشین هم راوښیې خو اوس به سرمست راته ووایي ته فکر کوې چې څه شی کمایت د څه شي دی ستا په نظر چې هغه تاسو باید ولرئ او ویې کوئ بسم الله الرحمن الرحیم ښه راغلاست درته وایم پخوا نه کرکټ بورډ کې ډېر غټ تغیرات راغلي یعنې مخکې وخت کې موږ داسې یو جیم نه درلوده اوس موږ سره خارجي ډاکټران دي چې د هند هېواد نه دي ټرینر مو د انډیا دی کوچز مو د پاکستان نه دي همدغسې داخلي کوچز دي چې دوی موږ سره ډېر زیات کار کوي یعنې په دلته کې هیڅ کمبود نشته دی چې که هغه ګراوند دی که اکیډمي دی انډور لرو آوټډور لرو دا یو جیم دی ډېر ښه جیم دی دلته موږ سره ډېر ښه کار کوي نو داسې د څه شي کمبود نه احساسېږي بشیر احمده ما د همدې دپاره دا د کرکټ بورډ مشران لرې کړل مالې تاسې وځئ چې داسې نه وي چې دا ملګري ونه شرمېږي درنه نو د زړه خبره به راته کوې څه شی د کمای د څه شي دی بسم الله الرحمن الرحیم ښه راغلاست درته وایي دلته خو فلحاله اوس موږ ته د شي کمي نشته چې هر شی ضرورت یې چې چا فټنس خراب وي هغه راغواړي هر څه ورته کوي جیم فارغ یې نه پرېږدي پلیران راغواړي دلې جیم ته چې ریسټ یې نه پرېږدي کله ډومېسټیک شروع وي نور اضافي پلیران چې هغه بیا راغواړي دلې کیمپونه ورته لګوي او ته خپله اتل صاحب ته ورته وایې تو د فټنس دپاره کوم ماشین ډېر مهم دی او په کوم ماشین نه ته ډېر مصروف وې او دلته چې تڼۍ صاحب زیات تمرکز وي مثال زیات وخت ورکوو موږ تایز ته ورکوو چې تایز تر څو سټرانګ وي هلته ګراوند کې موږ ویښ و ستړي نه شو یعنې چې مزي نه شئ غوټ نه شئ که نه هغه پاتې شئ تکړه او نري وئ او بلکل هغه کوم دی کوم شی دی چې په دې کې ګټه لري ته وښیه ته څه دلته خو دا کوم غچې دي ماشینونه دي ټول د فایدې لپاره دي او هلته به لاړ شو بس صحیح بس زه نه یم بلد ما ته خو له ټولو نه دغه شی خوند راکوي په دې باندې زما ملا خوږېده د ملا دپاره ښه شی دی ښه ورته ښیه یې دا ټول د تایز حرکتو لپاره دي پاتې مثال تایز لاندې ته مثلا درته وښیه څه راکړه څه شي حرکت دا ما هو تقریبا د یو څه وخت کېږي افریشن مې کړی دی نو دا به سمې سرمست وکړي سرمست صاحب ته راشه زه غواړم چې عملا یې راته وښیې چې دا ستاسو ته خو هم نام خدای داسې تکړه او جګ یې دا د دې ماشین برکت به مې دا ماشین چې دی د لوور بیک ورته وایي دا د نرۍ ملا دپاره د نرۍ ملا دپاره دی چې بیټسمینانو او پاس بالرانو لپاره سپیشل کار کوي چې په ګراوند کې بوج پې راشي لوډ راشي که نه انجري نه شي خوږ نه شي نو دا ماشین دې دپاره دا وزن سره هم کېږي هغسې هم کېږي دا
موږ فکر کاوه چې د کرکټ وال چې دي هغوی به دومره ځانونه نه ستړي کوي که نه خو کرکټ د توپ ډنډه ده واخله ویې وهه او بالینګ وکړه خو معلومیږي چې ډېر سخت تمرین کوي دا خلک اوس ګورئ دا سړی دا ډول تمرین آسان نه دی او ډیره مننه نو سرمه صاحب همداسې مست او تکړه اوسې دا څومره کولی شي څو واره یې ته کوې دا مثلا خو تقریبا ډیر زیات کولی شم خو د ټرینر په دوی درته رهبرۍ که نه، لارښوونه کوي هغوی لارښوونه کوي بیا درې سیټه کوو هر سیټ کې شل کوو نو دې نه بر هم کوی شو او دا نور ماشینونه ده دا چې دی دا ماشین هم د املا دپاره دی دلته دا داسې بسته کېږي وزن دا ویني د په ملا باندې فشار راځي لاندې وزنونه پورې تړلي دي مثلا 15 کیلو 10 کیلو دی خواته د 10 کیلو اخواته د دې وزن په ټیټولو او جګولو سره د ملا اغیزمنه کیږي او تکړه کیږي په اصطلاح ملا یې غښتلی کیږي مننه صحیح او د عبید جان ته یوه خبر راته وکړه مخکې مې عبید در وپېژانده دی د مساج په برخه کې د خلکو د کرکټرانو سره مرسته کوي د دې چلونه خو ورښیي که نه که همداسې راپرېږدی چې ځکه دا دې کې خطر هم شته که نه خطر شته دا ټرینر ورسره دا کوي بیا دا ټول کار دی بیا دا په ټریننګ بیا هر شی ورته دا ښیي So it means that someone should be present here in order to make sure that everything is fine and there is no security things. Yes, so basically any player, we give them time that what time you have to come to the gym, so they can be observed, and if somebody is new coming from the domestic structure or junior structure, so we can teach them what exercise they need to do, or for the senior player, to avoid the injuries basically in the gym, and just to make sure they don't overdo anything, so they remain fresh to play for cricket. So like this results are very visible in World Cup. If you see Ibrahim Zadran, he's improving a lot in the fitness. Gulbadin, strongest guy. So everyone, they comes here to the gym, train outside with us regularly. So and we can see the results. And now our younger generation is very interested in training and following the right protocols. نو راجیش هم دا خبره کوي چې دوی ورسره دي څاري لارښوونه ورته کوي او د دوی تر لارښوونې لاندې دا خلک تمرینونه کوي او په دې توګه تکړه کیږي. What about some people think that when Gulbadin fall in the ground, you remember? So was it really he was hurt or there was something dodgy going on? Well, to be honest, in cricket anything can happen, right? If it's a cramp or it's a muscle pull, and these type of things can come any time of the day, and because of the World Cup they've been traveling, and while bowling also if you slip or anything happen, and these things basically are part and parcel of the game. So he was really hurt at that time. Yeah. ما پوښتنه د ګلبدین په باره کې ترې وکړه د ډېرو خلکو سره دا پوښتنه وه چې ګلبدین لکه چې دی کې څه چل کړی دی چې لوېدل نه سکور شوی دی خو دا سړی وایي دی شاهدي ورکوي چې رښتیا هم خوښ شوی و او په دغه په کرکټ کې معمولا داسې پېښېږي. خیر راځئ چې دې خواته راشو او دلته هم لکه چې ګورئ بېلابېل ماشینونه دي ته راته وایې ته خو تکړه یې ته خو نه یې خوښ شوی ته م یو هغه راته وښیه تا ته کوم ماشین ډېر ګټور دی او ډېرې کوي. زما لپاره خو اول زه فاست بالر یم د لور اکسرسایز باید زه ډېر وکړم نو زه به تا ته اوس د شولډر اکسرسایز وکړم ولې ځکه چې هغه هم ضروري دي موږ فاست بالران یو. بشیر احمد به اوس دغه د وزرونو دا به راته وښیي چې د ده وزر قوي شي دی تیز بالر دی. وینې لاسونه باید مټې باید قوي کړي. مننه.
ګلبدین به هم پیدا کوو ځکه ګلبدین معمولا داسې یو رقم په دې هغه کې نه ځان د تکړه مټې لکه چې لري زه باید پیدا کړم چې ویې ګورم چې د ده مټې رښتیا هم قوي دي که هسې لافې وي خیر ګلبدینه پیدا کوو دی نو فکر کوم چې د اوس لپاره همدومره وه د کرکټ بورډ جیم مو ولیده او دا راجیش غواړي چې یو بل شی راوښیي چې دی څه وایي راته راځئ راپسې راشئ ښه او دا د کوم برخې لپاره ښه دی دا لاندې نه چې کله جګوي دا د کاف او حفظ لپاره دی او بره چې کله جګېږي بیا شولډر سره هیلپ کوي یعنې دواړه دي او درې برخې دي صحیح مننه او یو حرکت دی ټرینر په ولې حرکت دی پولپس ولې وګورو دا د کومو برخو دپاره وو دا هم د بایسپ او ټرایسپ شولډر دپاره دا اپر بیک دې هغه دپاره کوي صحیح دا مضبوط شي مننه یو شی چې ما ورته پام وکړه راځئ راپسې چې دلته یې د لمانځه دپاره هم ځای جوړ کړی دی او د لمانځه دپاره وینې جای نمازونه پکې دي وینې لکه چې ګورئ دلته یې لیکلي دي نو دوستان کله چې د لمانځه وخت شي د دې لپاره چې ډېر وخت یې ضایع نه شي لرې لاړ نه شي همدلته په جمع هم لمونځ کېږي او یو دوه کسان هم لمونځ کولی شي نو داسې معلومیږي چې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي د دین او د دنیا اسانتیاوې د اوس لپاره مو په خدای سپارم